قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. آيات المولى تدفعني نحو العليا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. د غاښونو موضوع خو د هر بالغ انسان په خوله کې، د هر بالغ انسان په خوله کې، بالغ انسان په دې خبره پوهېږي، دا بالغ ټکی پکې ځکه ضبطوم چې د هر انسان په خوله کې نه وي. داسې انسان هم شته چې یو غاښ هم نه لري. ماشومان دي که نه وي. داسې بالغ ماشومان انسان هم شته چې دوه غاښونه شي، بیا څلور شي، بیا شپږ شي، بیا اته شي، خبره تر 28 پورې ورسېږي. په دې 28 باندې بیا سټاپ وي، ولاړ وي، تر څو چې عقل پوره شوی نه وي که نه. د آخرني غاښونه چې دي دا څلور، دې ته د عقل غاښونه هم وایي. دا انسان وجود چې کله تکمیلیږي، انسان د اولې ورځې نه چې الله تبارک وتعالی یې پیدا کړي، د ده ټول وجود یو ځای وده کوي. ټول وجود یو ځای وده کوي. داسې نه چې اول د سر ښه غټ شي، بیا یې پښې غټ شي، بیا یې لاس غټ شي. دا نه، الله تبارک وتعالی دا سیستم داسې جوړ کړی په خپل سویې باندې. سرم غټیږي، ویښتم غټیږي، لاسم غټیږي، پښې هم غټیږي. یو معیار ده. او کله چې تاسو داسې به لیدلی وي چې یو لاس یې ډېر اوږد وي او بل لاس یې لنډ وي، یو خو هغه استثنایي حالتونه هغه شته، هغه د مرض د وجې نه، ځینې شیانو د وجې نه داسې کله کله کېږي. نور د انسان ټول وجود وده کوي. چې ټول وجود تکمیلیږي، د هغه وجودونو سره، د هغه اعضاو سره یو عضو د غاښ هم ده، دا هم وده کوي. یو نه شروع کېږي، دوه شي، څلور شي، شپږ شي، اته، بالاخر چې ټول وجود تکمیل شو، نو دا غاښونه هم تکمیلیږي. نو د غاښونو د تکمیلېدو اندازه به څومره وي؟ 2 آخري حد یو سړی نه چې ولا د وجود ډېر وده کړې ده، نو دې کې د 2 څلوېښت دي، 2 څلوېښت پکې نشته. آخري نهایي اندازه یې 22 ده. دغه 22 غاښونه دا کامل غاښونه دي. ځکه د بالغ ټکی پکې موږ ځکه یادو چې انسان چې بالغېږي نو وجود یې تکمیلیږي. چې وجود یې تکمیلیږي نو غاښونه هم څه کېږي؟ تکمیلیږي. د دغو غاښونو د جملې نه اولني غاښونه چې شنه کېږي دې ته ثنایا وایي. فاسته ثنایا علیا او لاندې د ثنایا سفلا. علیا او سفلا نور ثنایا دي. علیا او سفلا صرف تا ته ښیي. برنۍ علیا ده، که هغه رباعیات هم دي، رباعیات علیا او رباعیات سفلا. صحیح شو؟ ضواحک علیا او ضواحک سفلا، ادراس علیا او ادراس سفلا ټولو کې دي. خو د اول کې چې د علیا او سفلا یا څو نور ټولو سره بیا په خپله پوهېږي چې علیا او سفلا پکې معلومیږي. څلور غاښه دي، مخامخ اولني غاښونه دي. دغه څلورو غاښونو سره هر یو غاښ سره یو غاښ بل پیدا کېږي، د هغې ته بیا رباعیات وایي. څه شی؟ رباعیات. او د دې رباعیاتو بل نوم ده قواطع، قطع کوونکي، پرې کوونکي. صحیح شو؟ او بیا د رباعیاتو سره په یوس څلور غاښونه نور دي، هر یو رباعي سره یو یو لګېدلی ده. دې ته ویل انیاب. انیاب او بل نوم یې ده کواسر. انیاب او ثنایا او رباعیات دا سرونه چې دي د هوار دي، نیغ لګېږي. د انیاب غاښ چې دی د ثنایاتو سره فرق کوي. دا سوکوره ده، سوکه لري، لکه د مارتول غوندې سوکه لري، وړه غوندې سوکه لري. د هغه چې سټک چې ته تیږه چې بې ماتوي که نه. اوس که چېرته ته ثنایه په داسې غاښونو باندې یو شی و هغه نه ماتېږي، خو دې انیاب او کواسر ته چې برابر شو، نه ورته بادام ټینګېږي، نه ورته پسته ټینګېږي، او نه ورته چارماغ ټینګېږي. خو دومره ظلم هم نه وي په کار په دې غاښونو باندې. دا الله تبارک وتعالی د بادام او د چارماغ ماتولو ته نه دي پیدا کړي، ځکه هغه پوټکی قوي ده، هغه پر بل شي نه استفاده پکار ده. صحیح شو؟ خو موږ لټان یو، موږ هم دا کار کوو. خو ټک بس کله کله زور کوي، زور. دا غاښونه خو هلته خو لاندې غوښه ده، لاندې هغه ده، نو هغه متضرره کېږي.
نو د غاښونو حفاظت ډېر وکوئ که نه بیا بار وخت ډاکټر ته رواناستئ. انیاب ورته وایي. کواسر د کسر نه اغسل شوی. کسر ویلی کېږي ماتېدلو ته. دا ماتول کوي. تاسو په دنیا کې داسې څوک نشي پیدا کولی چې هغه ته وایي دا تار وشکوه هغه دې داسې وکړي. دا غاښونه نه دي، دا تار نشي شکولی. تار څومره کمزوری شی دی، خو د سنیا په غاښ باندې ته تار شکولی که نه. اوس عملا اقدام وکوئ. څه وځي تېنه. او دا وجه دا ټریننګ چا ورکړي انسان ته؟ دا ټریننګ اوس چا ورکړه؟ دا چېرې تاسو په کتاب کې لیدلی دي چې ته څه شی شکوې نو انیاب ته به یې راوړې؟ خو دا الله تبارک دې ته فطري علم وایي، طبیعي علم وایي چې هر څه شکوې دقل دی برابروي. سترګه مو سره راګونجه کي. دې ته فکر کړی؟ یعنې کار هم دا کوي. دا موږ ته چا ښودلی نه دي. دې ته طبیعي علم وایي. طبیعي علم دا چې دا شکول همدا کوي. بس هر چاته چې ورشي همدغه ځای ته یې برابروي. نو دا کواسر د کسر پکې راواردوي. ټوټه هم شکوي، بل هم شکوي او بل کار هم کوي او بادام هم ماتوي او پسته هم ماتوي. صحیح ده؟ همدغه ځای ته یې برابروي. تاسو کله به څوک نه لیدلی چې بادام دلته راوړي؟ لیدلی هم دی څوک؟ که دې نه وروسته هغه ګورئ چې کوم ځای باندې ماتوي، همدغه غاښ باندې ماتوي. البته ممپلي کله کله خلک دې ځای باندې ماتوي خو هغه ضعیف شي. ښه انیاب کواسر. دې کواسرو سره کواسرو نه اخواته دغه ځای پورې د غاښونه سنګل غاښونه وي. دې نه اخواته غټ غاښونه شروع کېږي چې اول یې ضواحک دي. 4 دي. دا هم ضواحک د ضحک نه اغسل شوی ده. ضحک ویلی کېږي خندا ته. یعنې دا هغه غاښونه دي چې کله انسان وخاندي نو دا ښکاره کېږي. اوس موږ او تاسو درس وایو، خبرې کوو، اترې کوو، ثنایا او رباعیات ښکاره کېږي. انیاب هم ډېر نه ښکارېږي تر څو چې ته خوله ورته ډېره جینګه نه کړي، نه ښکاره کېږي. په تبسم باندې هم نه ښکاره کېږي. نو چې کله د ضحک وکړه، خندا دې وکوله، نو خندا خو هغې ته وایي چې خوله وازه شي. دا په شریعت کې ممنوع ده. شریعت کې چې تبسم ده، تبسم کې نه ښکاره کېږي. نو ضحک په صورت کې بیا چې خوله دې وازه بیا دې ښکاره کېږي. بیا نو بغیر د هغه نه دا نه ښکاره کېږي. نو ضحک خندا ته ویل. دا هم 4 غاښونه دي. د انیابو پسې 4 واړه دا لګېدلي دي. ورپسې بیا 12 غاښه دي نور. 12 دې ته طواحن وایي. هر طرف ته 3 دي. ښي طرف ته بره ولاندې 3، چپ طرف ته بره ولاندې، یعنې 3 پورته ښي طرف ته، 3 لاندې ښي طرف ته، 3 پورته چپ طرف ته او 3 لاندې چپ طرف ته. نو دا چې دی نو ټول کېږي 12 غاښونه. دې ته ویلی کېږي طواحن. طواحن د طحن نه اغسل شوی دی. او طحن ویلی کېږي ژرندې ته. او دا غاښونه چې دي نو دا د ژرندې کار کوي. نو هر شی چې ته خورې، شخون چې څوک وهي، شخون د چا چې دا غاښونه ماتي نو هغه په دې مخامخ غاښونو باندې سپینګري یي که نه دلته خوري، کیله هم دلته خوري. حال دا چې نو هغې په خوند هم نه پوهېږي، ځکه د خوند غاښونه خو هلته چې کرب ترې نه باسي. هغه نه چې ته هغه شو نه هغه غاښونه چې هم دا کار کوي. معدې ته ښه مال را برابر کړي. بس بیا نو ژرندې کار همدا ده. نو ژرنده چې جوار واچوه میده کوي، غنم واچوه میده کوي، شولې مثلا وریجې ورته واچوه، هر څه چې ته ورته واچوې میده کوي. نو دا هم د ژرندې کار کوي چې هر څه چې ته لاندې جهنم ته غورځول غواړې اول به دی څه کوي؟ برابروي. صحیح شو که نه؟ طحن. نو دې ته طواحن ویلی کېږي. 12 غاښونه دي. تر دغه ځای پورې 28 غاښه پوره کېږي. دا د عامو انسانانو چې وجود لا تکمیل شوی نه وي تر دغه ځای پورې دا د هر چا شته. اوس که په دې مجمع کې زه فکر کوم د ټولو به د 28 پوره وي، خو 22 به کېدای شي چې بعضو وي او د بعضو به نه وي. هغه آخر کې چې کوم غاښونه پیدا کېږي هغې ته ویل کېږي نواجز د نادر نه اغسل شوی دی. څه معنا؟ کم یافته، د هر چا نه وي. دا کم وي دا نواجز غاښونه، د هر چا نه وي. د هغه چا وي چې د هغې وجود له وجې د تکمیلېدو نه مکمل شوی.
وجود یې وده کړی دی، ټول اندام مکمل شوی دی، نو غاښونه مکمل شوي دي. دې ته ویلی کېږي نواجز. دا هم څلور غاښونه دي هر آخره کې. نو بیا دغه نواجز، طواحن او ضواحک، څلور نواجز، څلور ضواحک، 12 طواحن. نو دې یعنې دا ډبل غاښونه چې دي، قوي غاښونه چې دي، نو دې ته بیا ادراس ویلی کېږي. چې ادراس غاښونه ورته ویلی کېږي. او د ادراس معنا د ژامې غاښونه، او دا انتهایی قوي او مضبوط وي. نو که ډاکټران یې باسي نو ډېر زور وهي. پخوا خو اوس الحمدلله ښه د ډاکټران دي، پیچکاري او چې وکړي سړی پرې ډېر نه پوهېږي. پخوا به ورته د هغه پلاسونه به ورته اړم کړي وو، 3 کسو به سړی نیولی وو، سړی به اخواته خلکو کش کوو، د بل به دې خواته خلکو کش کوو. دا صحنې به تاسو نه لیدلي، خو دا ما لیدلی دي. داسې هم خلک لیدلی دي ښه چې یو چا غاښ باسي، نو هغه طبعا هغه باندې خو درد دی، هغه خو لاس پښې وایي، هغه به داسې ستنې پورې تړلی و، ستنې پورې، او بیا به هغه 2 کسان به ورته، یو به ورته بره جامه نیولې او بل ورته لاندې جامه نیوله، بل به ورته بیا امبور غوندې یو شی به و هغه ورته په دې خوله کې دننه کړی و، او هغه دا غاښ دی او همدا غاښ دی، هغه مریض غاښ به پروت و، روغ غاښ به یې ترې نه ویستلی و. یا دا حقیقتونه دي. هغه درد والا خو چې یو غاښ درد کوي، خو ټول جامه درد کوي. دا غاښ درد کوي او همدا غاښ درد، بیا چې ورسه او دا خو روغ مې وویسته، هغه بل هغه چنجن غاښ به یا هغه به بیا وروسته وویسته. نو الحمدلله اوس خو هر څه حالات موجود دي. اوس ډاکټران کوشش دا کوي چې غاښ په اسانه باندې ونه باسي، ترمیموي یې، پاکوي یې، صفا کوي، هغه چنجن ځای ورته هغه کوي، بېرته مواد پکې اچوي، ډکوي، ستا خوله تشولو ته نه پرېږدي. نو دا علمونه دي، دا همدغه علمونه دي چې د انسان د پرمختګ ذریعه ګرځي. همدغه یو غاښ چې ستا ووځي، نو ستا د یو غاښ بل څوک اوس که تک دی، یا به پلاستیکي دی، یا به چشک دی، یا به چیخ دی، هغه الله تعالی چې د مفت درته درکړو، بیا هم هغه شان خوند او ذایقه پکې د سرو زرو غاښ کم کېږي. نو هغه خوند چې په دغه الله تعالی کوم غاښ پیدا کړو، د هغې پکې دا شی خوله باندې چټي ورباندې دروند دي، چټي ورباندې د خوله درنه وي. نو دا دیو ته بیا د ادراس غاښونه ویل کېږي. ادراس یعنې د جامې غاښونه. نو ځکه دا جامه چې ده انتهایي قوي او کلک وي، او د کلکوالي اثر خو دې نه معلومیږي چې کله څوک چا سره هغه شوایي لکه خوله سمه خوځوه چې جامې به در باندې ماتې کړمه، یعنې ادراس به در باندې مات کړمه. نو دا ځکه چې ادراس په اسانه نه ماتېږي. صحیح ده که نه؟ نو ثنایا څوک نه یادوي، ثنایا او دا خو کله کله الوا کې هم ماتېږي. صحیح ده که نه؟ ادراس غاښونه خري، یعنې دا خپل د قوت اظهار کوي، زه دومره قوي یم چې ستا ادراس هم څه کولی شم، ماتولی شم. نو دا د ادراس غاښونو نومونه دي. هغه غاښونه چې د هغې تعلق د غاښونو سره دي، د هغه مخارجو، نو بیا به انشاءالله سبا به هغه بیا تکمیل کو، په همدې ځای باندې به بس کو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.